جنگ بم کړی وی. تا بیا ولې کار ورسره کوه زړګو؟ ما چې سره ګوره کار کوو خو ها. تا ورته ملک پرېښودو زه سره یو ځای شلم. تا به نه پرېښودو، زه به تا سره یو ځای وم. دغه کامره دې خلاصولی سې؟ نه کامره مې نشم خلاصولی، زه په لاره کې روان یم. په دې 14 کالو کې امریکانو کومه ورځ وهلی؟ نه امریکایانو ته وهلی وی چې والچا کې ویې وړلې، کور دې ورته پرېښی و، لیدلی وی. تلاشي کړی یې کومه ورځ؟ دا هغه ته چې هغه کوم عکسونه لګیا هغه ټول ډرامې دي ترې جوړې. تا هغه عکسونه وخت ما زه رقم عکسونه را شیان چې تاسو یوه لګوئ چې دا وهلی دا کته کړی دا پورته کړی دا ټوله ډرامه ده. هغه عکسونه خو جعلي دي. یوه ویډیو تا لیدلې د فراه ولایت کې امریکایان د ملي اردو عسکر په څاپېړه وي، هغه ورته وایي لاس ګوره مات. آفرین، ګوره ښه صحیح شو، هغه په سپېړه و لاس ماجو. ملا برادر کې زنځیرونه پاکستان اچولي وو، هغه څنګه و؟ ګوره هغه بل عبدالسلام ضعیف چې لوڅ کړی و، هغه څنګه و؟ خبرې ته خو غوږ شه زړګی، ګوره خبرې ته غوږ شه. ګوره امریکایانو له موږ نه ګوانتانامو، پاکستان، افغانستان، دوبۍ، هر جي کې له موږ نه بندیخانې ډکې کړې وې، په موږ کې زنځیرونه ماچولي وو، په موږ یې ولچک کړي مو، موږ باندې هر رقم کارونه هغوی وکړل. صحیح ده؟ دا زه نه یم منکر، خو زه محکوم وم. ما خپل د مبارزې د هیواد د اشغال د پای ته رسولو دپاره دام را سره ومنه چې په وجود پورې مې بارود تړلی دي، دام را سره ومنه چې زه د امریکانو بیس ته تلم، تا مې مخه ودرېږه. لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. دام را سره ومنه چې ما په 15 ټنه باروتو د پاسه زما مجاهدین کېناستل او د امریکانو په بیسو ورتل، تا یې مخه نیوله. دام را سره ومنه. مایک مه خلاصوه، زه تا ته کافي وخت در کوم. زما خبره واوره، زه به وخت نه زه خبرې کوم، دغه رقم زه تا سره نه چلېږم وروره، زه خبرې کوم لاندې درته کوم، بیا ته ماته جواب. دام را سره ومنه چې امریکان به زما کور ته راتلل، نخچه تا ورکوله، لاسونه تا را باندې تړل، تورې خولۍ تا را په سر کولې، په رینجر پورې تا کش کولم. نه بیا دې کته کومه، دا د ما لایف ته ته به ما ته غوږ نیسې، بیا به زه تا ته وخت در کوم. زړګیه دلته ما مصرف کړی، خرچه مې کړی، انټرنیټ پیکج مې کړی، د دې په خاطر مې نه ده کړی چې ته لایف راسه بیا ما ته غږېږه. خبرې ته غوږ شه زړګیه. دا را سره ومنه چې کوم وحشتونه او جنایتونه تا وکړل، امریکانو محکوم کړل ته مجرمې. تا زما شهیدان په تبرونو باندې ووهل، کنې منې زه درته ویډیو راواخلم. تا زما شهیدان په رینجرو پورې وتړل، تا زما شهیدان دارې په باندې، تا زما په شهیدانو ودرېږه، لږ صبر وکړه، ته مایک مه خلاصوه زړګی. تا زما په شهیدانو دارې وکړلې، پوه شولې؟ ته وې چې د انس حقاني د اعدام غوښتنه دې کوله، ته وې چې بندیان به دې وژل چې بندیخانې نه بیرته دا خوشي کېږي، ته وې چې سکنجه کول دی، ته وې چې برید د تاوه او ما ته د پاکستانی ویلې. نن ته دومره بې غیرته شولې، خپل ملک د بیرته همغه پاکستاني ته پرېښوده. تا جګړه چا سره کوله؟ تا په 14 کاله خدمت کې ته خدای کومه ورځ امریکایي ته ویلي دي چې ګو غلو ته وایي، دا دې ولاکه ورته ویلي. لږ صبر وکړه، دلته ما بستا کتاب راخیستی، تا جنایتونه دومره نه دي چې په دې یو لایف کې خلاص سي. لږ صبر وکړه کنه، ودرېږه چې اوس نه دې کاته کمه زړګیه، اوس نه دې کاته کم، ته کاته سه. کوم جنایتونه و چې تا ونه کړل، کوم وحشتونه و چې تا ونه کړه، کومه بدبختي وه چې تا پرې نه ښودله، اما ودې لیده چې ستا د دښمن سینه چې تا پاکستانی ورته ویلې دومره پراخه وه چې تی ځان سره په دې غېږ کې ونیولې، د امن سوری در باندې وغوړوه. پوه شولې؟
وروره هېواد د چا نه ساته؟ ته خو ما نه دې ساته، زه خو راغللم. زمونږ خو راغللو، هغه رئیس الوزرا د هغه وزیران دي، هغه کابینه د هغه مجاهدین دي، هغه مشران دي. مه کوئ داسې، یعنې باور په خدای وکړه چې ډېر وحشتونه م کړي، خو مه کوئ زمونږ په زخمونو مالګې مه اچوئ. دا دلته شته راباندې مه دغه کوئ، کوتره کوئ، پوه شوې؟ په والله زړونه وینو ځه، خو مونږ اسلام دین ته پابنده یو. په والله هغه خلک دلته مونږ سره ژوند کوي، په دغه لوګر کې درته وایم چې تاجک وروره دلته یو دانه د نوم ما نه اخلم، مجاهد شهید سو، دا غټه تیږه نه ده، دا 15 کیلویي 7 کیلویي دا د اوسپنې، دا یې په دې سر پې وهه، سر نه یې ورته څپلۍ جوړه کړله. اوس هم دلته مونږ سره اوسېږي، مازغه یې په سرک ورته پراته. په والله اوس هم ستا د خلکو ګیرې به یې داسې له دې بیخه دغه دا یو طرف به یې پې وخورې، دا د لوګر خلک یې ټول پېژني. اوس دلته مونږ سره ژوند کوي. د شا لمنې به یې پې باندې قیچي کړلې. له سعودي نه مسافر راغلی، قسم په خدای کې خپل مورکۍ او بچیان لیدلي، د بازار په منځ کې په ډز وویسته، سوری یې که. هغه مونږ سره ګرځي دلته. مه کوه. مونږ که د مرګ شوقیان وای، اوس به وروره ګله هغه ده هلته ایښي دي، کمبل یې پې اچولي دي. مونږ نه کوو دا شیونه، نه کوو. والله نفرت راځي دی، دا شی خوند نه کوي. داسې نشته چې لاس کې مو بنګړي اچولې. حوصله کوو، زغم کوو. مونږ وایو دا بدبختي ورکه شي. ته لاړې اروپا کې، ته افغانانو ته مشکل مه جوړوه. زوی مړي زو ډک موټر، چالان موټر، اصلحې هر څه درنه پاتې سولې. زه نور نه غږېږم، مهرباني وکړئ. نه جنرال صاحب ته یو پیاله چای وچښه، لږ اوبه در واخله. ولا دا مخکې عمران اساخیل ورور سره مو په دغه باندې بحث و، همدغه مو ورته ویل چې مه کوئ، د الله خاطر وکړئ، په دې وطن کې سخت ظلمونه سوي دي. ولا جنرال صاحب د ظلمت هغه د ساکو په پیښه باندې خو خبر سوی، هغه رسنیزم سوله او هغه شهیدان یې په ټیلو کې ورلو ګردیسته. قسم د دې ما ترور په یغه کور کې واده ده جنرال صاحب، 4 زمن یې ورته شهیدان کو، یو میړه 4 زمن، یو لیورزی، په کلیوالي لهجه به درته وایم. په خدای هغه د مورې رواني حالت خراب دی جنرال صاحب. قسم د کله کله راشي دا کیسه چې کوي، وایي د آخري زوی ساته شهید کاوه، هغه د کولالګو د ظلمت د فوټبال د لوبډلې مشر و، یو تنکی ځوان و، یو محصل و. وایي ما ورته ویسي خیر دا خو کفار دي، دا خو په ژبه نه پوهېږي. دغه خپل افغان عسکر ته مې وویل چې تو خو افغان یې، د ما په ژبه هم پوهېږي، د ما په کلتور هم پوهېږي زویه، خیر دا یو خو مه راته وزنه، نور مې میراث پاته کېږي. جنرال صاحب خبرې څه ورته ویلې، وایي مورې بخښنه غواړم، واک زه نه لرم، واک د امریکایانو ده. قسم ده دا خبره یې ورته کړې وه، واک د موږ نه ده، واک د امریکایانو ده. خو دا خلک بیا هم راجګېږي، بیا هم د نفرتونو خبرې کوي. شاهین علي صاحب مهرباني ته یو 2 کلمات وایي، بیا به دغه اساخر ورته نوبت ورکړو، زه دا ملګري راجګوم. زمونږ دغه کوز کلی ده دلته د واده په شپه باندې ګوره ناوې یې راوسته، مازدیګر نکاح یې وتړل سه، مستند فلم هم جوړ سوی ده. بچه یې لاړ چې د خپل کور د تخت دپاره ګروپ له دوکان نه راوړي، ګروپ ولګوي، ګروپ یې په جب کې پروت و، همالته وایي دومره عذر یې ورته وکړه چې خیر ده د واده شپه مې ده، 15 ورځې بعد به درته راسم شهید مې کوي. همالته یې وایي وویسته په شهادت یې ورسوم. پوه شولې؟ در حال کې چې یو ورور یې بل هم شهید سوی و. نو تاسو اوس راځئ د ظالم بچیانو دلته بړ بړ غږېږئ، د خدای روی کوئ مه کوئ. په خدای چې د مشرتابه او د دې مشرانو ترحم نه وای، تا به بیا لیدلي اوسې. مه کوئ، خدای ته وګورئ. په زړو مینې ولاړې دي. والله موږ د خپل شهیدان داسې تیکه تیکه دغومره غوښې م ټولې کړي دي او په قبر کې مې ایښي دي. پوه شولې؟ لایف د سره شیر کې دوستانو شیشه وټکوئ. هلته اروپا کې دغسې لکه ما غوندې په کمبله کې ناست دی او ورځئ افغانستان کې جنګ وکړئ، هلئ زه افغانستان ده او جنګ وکړئ. خدایم بیخ وباسئ، راسئ د جنګ لومړۍ کرښې ته راسئ، څو باړیم در باندې وباسو ستاسو په حقبینه. وروره مهرباني وکړه دا څوک دې راخېزولي دي ورته راځه پې باندې
حاجي شاهین حاجي صاحب ګمان کوم مصروفه د 2 ځلې مې غږ پې وکړو. خیر حاجي شاهین حاجي صاحب موږ به بیا په اخري کې خبرې وکړو، مشکل نشته. حاجي شاهین حاجي صاحب که غږېږې ته خبرې وکړه بیا جنرال صاحب هغه ته نوبت وکړه. مهرباني حاجي شاهین حاجي صاحب. څوک راغلی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران ساخیل. وعلیکم السلام. حق بنا دا جنرال صاحب اربکه و د لیست مپشه پاک کړه کسان کته کته نه. ها مهرباني خبرې وکړئ، هر یو څه کوئ زر زر کوئ، زما لایف کې بې خونده ده. عمران وروره مهرباني مایک د خلاص کړه. عمران شیشه وټاکوئ، دا شیشه یې 15 میلیونه ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ټولو ته. جنرال صاحب مخکې تر دې چې دای خبرې شروع کړي دغه لږ مخکې په لایف کې وویل چې ډېر زر نه خیر زه دا خبرې زه اول نوبت مشال ته ورکړې، مشال نه وروسته زه یم دلته. خیر مشال ته موږ نوبت نه ورکوو، اول نوبت تا ده هغه مشر ده زموږ نه خبره ده نه ورکوو نوبت. موږ د جمهوریت اصولو ته قایل خلک یو، موږ د تا نوبت بل چاته نشو ورکولی. عمران زه وغږېږې ما په شیم ته وغږې عمران مهرباني. جنرال صاحب زه یو دوه پوښتنې لرم، د ما د دوه پوښتنو ځواب زه غواړم. نه ودرېږه، پوښتنې موږ درنه کوو وروره. ته څه نه موږ نه مکو، زه راغلی یم، ته باید ما ته جواب راکړې. وبخښه زه غواړم بس تاجک وروره د لږ مخکې وویل وایي ډېر نږدې وختو کې له ځان سره پام کول، خبرو سره مو پام کوئ. افغانستان ازادیږي، یو ځل بیا افغانستان ته جګړه روانه ده او موږ د ستنېږو انشاءالله د افغانستان به ازادوو. او دومره کره معلومات یې راکړلو چې ډېر زر، خو په تا مې خوا بدېږي حاجي صاحب فدا، ډېر له ځان سره پام کوه، مطلب بیا به د تېښتې ځای یا د پټېدا ځای نه لرې. نو راته زه وډار شوم جنرال صاحب، نو نه پوهېږم زه به څه رقم معلومات لري. مهرباني عمران وروره خبرې ته غوږ شه فدا وروره. د یوه خبر ورته کوم، قسم په خدای شپږ متره غواګانې لرم چې راسي داسې روغې دي د غوا په دې کونه ورمنډمه. ګپ خو نه ده. جنرال صاحب زه تا غواګانو ته څه نه وایو، سمه ده انشاءالله. نو تا ته څه وایي هغه دې په خپل ځای هغه باندې عفه کوئ، عفه هغه کوئ هغه تا غواګانو ته عفو واسته، هغه نه او ما بېغمه ته تا ته معاف واسته بېغمه ښځه ته زه خپل بیا څه سړی نه وایم. خو جنرال صاحب زه یو دوه پوښتنې لرم. پوښتنه دوه دي. جنرال صاحب دم د لوګر د دشت سکاوي ده. قرآن ته وګوره. نه د دشت سقاوه لوګر کې نه راځي. ښه خیر هماغه د لوګر د محمداري راځي. خیر دوه پوښتنې دي جنرال صاحب. یو پوښتنه دا ده چې مولوي فضل الرحمن افغانستان ته راغی، هغه یوه خبره وکړله چې ما سره طالبانو دا ژمنه کړې ده چې موږ به د افغانستان په راتلونکي نسل کې به د دوی په ذهنو کې یا به مکتبو کې دوی ته به داسې یو فکر ورکوو چې افغان پاکستان زموږ دښمن نه ده او دا زموږ د مکتب دښمن هم نه ده، طالبانو په اصطلاح چې دا زموږ د جهاد لوی کور ده. یو دا پوښتنه ده. دوه پوښتنه دا ده چې په کورمه ایجنسي کې پښتانه وژل کېږي، شهیدان کېږي، په زرهاو شهیدان شول. په هغې کې شیعه او سني ترمنځ یو جنګ شروع ده چې هغې کې زرهاو شهیدان یې ورکړل. زموږ خویندې میندې پکې بې عزته شولې چې هغه ویډیوګانې به زه تا ته دلته شیر کړم چې هغه د شیر کېدا نه دي، لکه هغه خبرې زه دلته کولی نه شم چې ډېره غټې بې عزتي راوستې. ولې طالب د فلسطین په اړه باندې غږېږي چې الله فلسطین کې ظلم وشو او خلک ولس شهید شو چې هغه تر ما څخه ډېر لرې زموږ ګاونډ کې زما پښتون ورور، افغان ورور، مسلمان ورور ده، هغه شهید کېږي، د هغه په اړه تا غږ نه جګېږي. مننه. قدرمان سي اول دغه فضل الرحمن څوک ده؟ دا خو ما ونه پېژانده. دا څوک د څه وخت راغلی؟ څو وخت مخکې چې افغانستان ته راغلی یو او دا خبرې وکړم. فضل الرحمن د پاکستان د یو ګوند مشر ده. نه پېژنم. که ته هغه نه پېژنې ښه صحیح ده، دغه پرېږده، له دغه نه به تېر شو. دغه تاسې چېرته پېژنې؟ هغه نه شي پېژندلی. خو دغه دوه د کور مې په اړه باندې اوس وضاحت راکړه. د تا یعنې په افغانانو په پښتنو باندې زړه خوږېږي او دې دپاره وایي طالبانو ولې په دې اړه باندې څه ونه ویل، کور مې ته لاړل نه او دلته دا جنګ غلی نه که که نه؟ نه مقصد مې دا ده چې افغانیت او پښتونولي نه دې تېره چې د انسان د مسلمان په حیث ولې د هغې په اړه باندې غږ پورته نه کوو کم از کم. دغه طالبان افغانان دي؟ بالکل افغانان دي. مسلمانان هم دي؟ او مسلمان هم بولم.
زړګیه دا 20 کاله چې امریکانو وژل تا غږ جګ که هغه یو جنګ و ته ځان د پوښتنې غړې ته مه بوځه چې جنرال صاحب زما پوښتنې ځواب راکړه دغې ته زه درته راځم دغه پوښتنې ځواب مې که درته درد نه کړ زه د منظور پښتون سره یم او د هغه په ټي ایم کې هم هغه خبره بېله ده زه تا نه چې کوم سوال کوم د هغه جواب راکړه زه تا سره دغه طالبان چې امریکانو وژل تاسو مو سره وئ یا ورځ هم نه طالب خو ګوره زه درته وایم چې طالب چې د هغه قبله چې ده د مذهبي او سیاسي قبله چې د هغه له پنجابه ده ما هغه سره پر دې باندې جنګ کوو هغه بېله موضوع ده جنرال صاحب په هغې باندې به نه جغېږو خبره مې دا ده چې په هغه به وغږېږو دغه کوم سوال مې چې درنه وکړو د کور مې په اړه باندې پر دغه باندې ما سره جنرال صاحب خبره وکړه چې دغه سوال جواب راکړه هغې ته درته راځم د هغې جواب کې زه تا ته پاتې نه راځم هغه به جواب ته خامخا تا ته درکوم خو ما ته راکړه مهرباني دماغ غږ ستا شاهین اورور بالکل غږ ستا جنرال صاحب محترم چې هغه د بند غږ د بند مایک دې اوس میوټ کړو ملګرو دا شیشه تر 15 زړګیه ما ته خوب هم راعزتي ویده کېږم دغه طالبان چې هم افغانان دي هم مسلمانان دي 20 کاله ناټور ته اشار کړی 52 هېوادونه وژل ته هم ورسره وې ما ته وخت راکړی دا جواب زه درکړم اسحاقیل صاحب ورکړم ورکړه دغه ځواب ورکړه د ماله پوښتنې مشال صاحب د ماله پوښتنې دی نه ماشاءالله وروره ته لږ صبر وکړه دغه جواب ما ته راکړه ته ورور ښه ته تا فکر چې و هغه د پنجاب و غږ دې راځي د تا فکر د پنجاب و نو پر دې خاطر باندې ته تا ته ما غلام ویلې پر دې خاطر مې ته ترهګر وي پر دې خاطر مې وژلې ملګرو لایف د شیشه د سره وټکوي لایف سره جنرال صاحب هو هنګ څو کنه دا ولې خو لایف ریپورټ کوي ملګرو لایف تر 15 لکه ورسوي تر څو بیا دا هم شیشه دا کامرې کې دوه کس خلاص کړي ښه زړګیه دا د ما خبرې جواب کراک ما خو درکړه جنرال صاحب کیمره دې خلاصه کړه لایف نه کیمره نشم خلاصوي شپه ده دلته نشم کولی خلاصه کړې بنو نو دا جواب مې درکړ جنرال صاحب ما تاسو ویلې ما وانه ورې ز لایف نه کوڅه وای ومه ښه داسې ده طالب سره چې ما جګړه کوله طالب فکر د پنجاب و طالب چې هغه ترهګر و هغه وطن رانه و هغه د وطن هر هغه څه چې د وطن په فایده باندې ول هغه دوران کړ پلچک به یې لوځو مکتب به یې لوځو دغه شراسه استادان معلمان به شهیدانول لکه دغه شکارونه کول چې په هغه مقابل کې دې په خلاف راځي وي مو ما سره امریکایي وو بالکل د تا عمر څومره ده ما عمر کم ده جنرال صاحب 24 کاله ده څومره ده 24 کاله 24 کاله نو ته امریکانو چې برید وکړه ته پیدا سوی نه وې نو نه جنرال صاحب دروغ وایي باور وکړه 1999 مې پیدایش ده نه وروره لږ صبر وکړه دا وایي طالبانو پلونه پلچکونه ورانول ما ځکه وژل نو سیتا په 2000 کې ته پیدا نه وې امریکانو برید وکړه هغه وخت طالب ګوره پلچک نه ورانوه پولې نه ورانوه طالب راغی د قدرت جزیرې ختمې کړلې وروره ګوله امن یې راوسته کابل په کنډواله بدل سوی ټولې په پنجشیر ورننویسته بیا دلته امریکا راغله بیا بهانه 11 سپتمبر سو بیا برید وکړه بیا طالب صاحب له منځه لاړ حکومت یې لاړه ختم سو اسامه په ابټ آباد کې راووته بیا طالب د په کور کې په جومات کې 8 کاله هېڅ خبره نه وه جنګ منګ هېڅ شی نه و بس کش که ونیسه طالب د مجبوره که چې په 15 ټنه بارود د پاسه کینی او دا مرۍ درنه پرېږدي طالبیزم ولې بند ولې ختم که طالبیزم جنرال صاحب دغه سوال د په هغه وخت کې 2001 کې خبرې ته واکسه ما تا ته قصه وکړله خو د تا عمر کم ده نه ما ته تاریخ مې کتلی تر دې پورې چې هغه وخت کې تا د اسامه پر سر باندې غیرت وکړه او د هغه پر سر باندې د تانې د حکومت هغه وخت کې ړنګ کړو اسامه بیا چېرته و اسامه راووت په پاکستان کې
که ولې امریکا او پاکستان بریدونه که نو هلته مستقیما هغوی وجایي ورکړو ورته ویل چې دغه د سړی د خپله حصه یې ورکړو ورته ویل چې راسه دغه دلته سړی مې د ورته وجایي ورکړو د جګې کړه نو تا غیرت پې کوو زه څنګه حمله پې کړې وله خو په تاسې غیرت پې کوو ځکه تا نه ورکوو حمله یې په تا وکړې و خو ورکوو ځکه حمله ونه کړل دغه له ډارې کې له غځۍ نه ویوړ ښه نو که اسامه مونږ ورکړی وای دا ښه کار و ښه کار که اسامه دې ورکړی وای نو دومره افغانان به نن به د سوال لاندې نه وي د افغانانو د سوال لاندې به دې نه وي سوال لاندې قسم مشکل خو نشته لکه ولې مشکل نشته تا نه افغانان سوال کوي خبرې ته واکس خبرې ته اسامه هم که ورکړی وای به امریکایانو برید نه کوه واقعیت څه کوو امریکا برید کوو یعنې چې اسامه م ورکړی یم بیا یې برید کوه و خو مګر دغه بهانه چې نن تاسو ته جوړه ده د افغانانو له طرف چې تا ولې هغه نه ورکوو شاید دوی به چې د ما په نظر به ستونې د راتله به د چا په نظر باندې به شاید امریکایان نه و راغلي خیر اوسې عزتمن صاحب نو ته چې طالب ته دهشتګر وایې تروریست وایې بېغیرته وایې جنګ دې ورسره کوه او بیا اوس وایې چې کورمې ته ولې نه ځي کورمې ته لاړ شي ښه نور څنګه یې وروره کوم ملک کې اوسېږې کوم ملک کې اوسې انګلند کې بادرنګ کیلو په څو دي پالک په څو دي زه د بادرنګ د پالک لپاره نه یم راختلی جنرال بېنډۍ په څو دي هغه به تا ته تر ما ښه معلومات دي ځکه چې دغه معلومات ته ښه لرې شیدې کیلو په څو دي هلته دلته موږ تیار خوراکونه جنرال صاحب خورو دلته موږ خپله هلته به شیدې په لیټرو باندې که نه جنرال صاحب په هغه کې انګلند کې اوسې انګلند کې سهار هلته د پراټې و چولې پیدا کېږي پاکستاني چولې و پراټې سهار چای کې ډېر خوندور شاید او کلو پاچا شته نه هغه هم نه پیدا کېږي دا د مایانو غوښه کیلو په څو ده هلته دلته موږ برګرې خورو پیزا خورو جنرال صاحب تیار یې راوړو یاره که ډېر نه 15 کاله نور د طالبانو حکومت پاتې سو والله غله مخورئ برګر خو پرېږده په خدای دغه ده یاره داسې ده جنرال صاحب 15 کاله لاسلیک شوی د 2 کاله به دې نور پاتې یو کال انشاءالله تعالی ډېر ژر به ختم شي بیا به چېرته ځې کومه خوا به ځې رانه دا وایم چې کومه لار به له ما څخه لاړ شئ زه په سنګین مشتي په هغه نه ځم په داسې شقاوې نه ځم بېغمه سه هغه لاره نه ده هلته هغه چپلي کباب پیدا کېږي چپلي کباب پیدا کېږي هلته پیدا کېږي لندن کې اوس هوا څنګه ده هوا یخ ده که ګرمي ده هلته یخ ده یخ اوهو کا کورتۍ واخله چې زکام نه سي هغه پوزبند مه اچوه بخارۍ ډېر مه لګوه ګازي بخارۍ تاوان کوي په الله دې سپارم الله دې تا عزتمن لري خدای دې تاسو راولي ما درته تیار غویی دلته درولی د غم یې مه کوه سمه یوه ډېره جالبه خبر وکړله وایي که اسامه تاسې ورکړی وای بیا یې هم جګړه کوله یعنې که اسامه موږ ورکړی وای دا د بېغیرتۍ یو بل پیغور به هم پاتې سوی و او هغوی به جګړه هم کوله او ویلې چې بېغیرته دی هم که ژوندی دی هم وسړی تاسې پرېښودنو بالکل دغه د تښتېدلی قومندان یې لیکلی ده د تښتېدلو قومندان د تښتېدلو قومندان مهرباني السلام علیکم مبین صاحب خدای دې راوله څنګه میوند یم د امریکا څخه په بل رقم کې مې نه پورته کوي الله دې راوله څنګه ولاکه میوند صاحب محترم په خدای دلته اوسم ما ولاکه پورته کړی او نه زه دا پورته کول ځکه انټرنیټ مې ضعیفه د حق بین او دغه تاجک رور دی جوړ خو انشاءالله بل دلته په زرګونو خلک دي ذاتي سړی مهرباني وکړه تښتېدلی وروره څنګه خدای دې راوله په خیر یې کرارې د ژوند په خیر دي دا اوس درغلی یم افغانستان ته هڅې مې وکړه چې پیدا یې کړم خو نه مې کړې پیدا څنګه زه بیخي ښه یم ته څنګه طبیعت دې څنګه ده جوړ خیر خیرات دي بس دغه کومه چې ګای وخت مې که د امریکا په باره کې څه معلومات غواړې د هغه کومه تښتېدلو ده د تیارو په لکۍ کې چې راغلي چې د دې سره زما ډېر معلومات شته دلیا ټرمپ راغلی دی انشاءالله پر د 10 جنوري راځي نو دا ډېر به درواست دی که خدا کول خبرې ته غوږ شه
زم در روان یم ویزا میزا ته ترتیب جوړ کړه. دا نسته زما پاسپورت در کوم، زه سټیزن پاسپورت لرم، په هره ورځ چې غواړې در کوم یې. نو تا پاسپورت زه درتلای سم ما او ستا یو رقم رنګ دی، هېڅ فرق مو نسته. تا خو زه لیدلی یم. وای دا ایرپورټ کې چې ګوتې لګوي د سره به څه کوم. نه لګوي ګوتې متې